منصور احمد خان وایي پر ډیورنډ کرښه اغزن تار غځول د طالبانو په مشوره دوام لري. په افغانستان کې د پاکستان منصور احمد خان وایي چې په افغانستان د طالبانو حاکمه اداره پر ډیورنډ کرښه اغزن تار غځولو سره ستونزه نه لري. نوموړي په یو تازه مرکه کې دا هم ویلي چې پاکستان او د طالبانو حاکمه اداره دواړه پر ډیورنډ کرښه د ترهګرۍ ستونزې د حلولو لپاره ګډې هڅې کوي. د پاکستان د پخواني سفیر په وینا طالبانو پاکستان هوکړه سره کړي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن تار د غځولو په ګډون پر پولو هر ډول فعالیتونه په مشوره ترسره کړي. په افغانستان کې د طالبانو حاکمې ادارې د پاکستان د پخواني سفیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خلک وایي طالب ملاتړو به د جمهوریت مشرانو ته پیغور ورکو چې دوی ورته ګوري او پاکستان اغزن تار لګوي، خو اوس خپله مشران د پاکستان سره معامله کړي نو چوپ خوله دي. منصور احمد خان په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وروستیو کې دنده پیل کړې وه. د نظام له سقوط وروسته د طالبانو پر جوړې شوې ادارې د ډېر نفوذ او د طالب چارواکو د ډېر استجواب او کنټرول له امله د افغانستان وایسرای ګڼل کېده. وایسرای د پخواني برتانوي استعمار هغو اساسو ته ویل کېده چې په مستعمرو کې د برېټانیا د امپراتورۍ ځواکمنه استازولي کوله. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.